دا پښتنو ته باید په درنه وکتل شي او که دا رقم ورته کتل کېږي نو پښتونستان خبره باید پکې مطرح شي. او دویمه دا چې د افغانستان د ترانزیت خبره ضمانت شي. هغه مهال رښتیا چې شوروي اتحاد هم لویه معنی په مخ کې پاکستان درلوده. هند خو یو دوست ملک و د مسکو، یوازې ملک چې پاتې و دلته همدا پاکستان. او پاکستان و ایران و ترکیه دا د امریکا د منطقې هغه ګروپ و. د محمدزیو پالیسي دریم ملک چې مشکلاتو سره مخامخ شو غیر د پاکستان چې دوی کوشش کاوه چې د امریکا سره خبره وکړي. ماده هاشم خان لاړ، بیا نور هیاتونه لاړ، مګر امریکا هغه وخت کې یا د افغانستان د شوروي اتحاد په حوزه کې تسلیم کړی و او یا دې ته ضرورت نه لمساوه ځکه چې قوي درې دولتونه د هغه په هغه کې و. پاکستان خو بله دونه قوي نه و، خو ترکیه و ایران منطقه کې قوي هیوادونه و.